بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې زه ډاکټر سید عبدالله حاضر یم. نن ما د مضمون انتخاب د ECG کړی دی او غواړم چې په دې برخه کې تاسو سره خپله تجربه او کومه پوهه چې په دې برخه کې زه لرم هغه تاسو سره شریکه کړم. ECG لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو ډېر اسانه او عادي معاینه ده او په اکثره کلینیکونو او شفاخانو کې د ده شرایط مساعد وي چې زموږ ډاکټران دا معاینه وکړي، خصوصا هغه ډاکټران چې په اکسیډنټ ایمرجنسي کې کار کوي یا په شفاخانو کې کار کوي. هغوی ته د ECG په برخه کې تر څه حده پورې پوهېدنه ډېره زیاته ضروري ده. لکه په ECG باندې څوک پوهېږي نو هغه د دې نه لذت اخلي، او که څوک پرې نه پوهېږي نو همیشه داسې وي چې د دې څخه ډډه کوي. ولې دا د ده پوهه چې ده دا ډېره زیاته اسانه ده، او که چېرته موږ په یو میکانیزم باندې یا طریقې باندې د ده ECG لوست کړو او د ده په هغه الفبېتې باندې ځان پوه کړو نو د ده پوهه چې ده ډېره اسانه ده چې سړی پرې پوه شي. نو په دې برخه کې د ټولو نه مخکې زه غواړم چې موږ د قلب کنډکشن سیستم چې ده چې څه رقم ته په دې کې دا برق تولیدېږي او په کوم شکل کې دا برق د ECG د کاغذ په مخ باندې راځي نو باید په دې باندې موږ ځان پوه کړو. زه تاسو ته په دې سلاید کې وښیم نو تاسې ګورئ چې په دې سلاید کې د قلب د کنډکشن سیستم چې دی هغه د SA نوډ، AV نوډ، atrioventricular bundle دی، bundle of His دی، د هغې نه پس د right and left bundle branches دی او بیا پرکنجی فایبرز دی. نو تاسو په دې سلاید کې ګورئ همیشه چې وي دا الکتریک اکټیویټي یا سیګنل چې دی په پښتو کې چې ورته سپرځغی وایي دا د SA نوډ کې شروع کیږي او د SA نوډ نه دا AV نوډ ته راځي، د AV نوډ نه دا به bundle of His ته ځي او د bundle of His نه په right and left branches کې دا تقسیمیږي او بیا پرکنجی فایبر ته ځي. څه وخت چې دا پرکنجی فایبر ته ورسیږي د دې په نتیجه کې ventricle چې دی right او left ventricle چې دی دا contractions شروع کوي او د دې په اساس باندې د قلب نور فنکشن یا عمل شروع کیږي. د ECG لپاره دا ډېر زیات مهمه ده چې باید په ECG باندې موږ پوه شو چې په ECG کې کوم ویوز دي. لکه تاسې په دې سلاید کې ګورئ ما مختلف ویوز، مختلف وقفې، مختلف سیګمنټونه یا قسمتونه په دې کې لیکلي دي. نو ECG اولنی ویو چې شروع کیږي هغې ته P ویوز وایي. د P ویوز نه پس ته چې د QRS کمپلیکس دی یا Q ویو، R ویو او S ویو ده. دې نه پس ته T ویو ده او په ځینو وختونو کې U ویو وي. نو راځئ چې په دې باندې ځان پوه کړو چې دا P ویو د څه شي نمایندګي کوي. P ویو په ECG کې د atrial depolarization نمایندګي کوي. دې نه پس ته QRS یو کمپلیکس ده چې دا د ventricular depolarization نمایندګي کوي او د هغې نه پس ته T ویو ده چې دا د ventricular repolarization نمایندګي کوي. موږ سره سوال دا پیدا کېږي دې نه پس ته مهم شی دا دی باید موږ په دې باندې پوه شو چې څومره انټرول یا څومره وقفې دي. دا وقفې ډېر مهم رول لري د ځینو مرضونو په تشخیص کې. که تاسې وګورئ ما په دې سلاید کې PR انټرول لیکلی دی. دا PR انټرول چې دی دا د P ویو د شروع نه تر Q ویو یا د R ویو د شروع پورې وي. دویم چې دی د QT انټرول دی چې دا د Q ویو د شروع نه شروع کیږي او د T ویو د خلاصونه پورې دا دی. دا ډېر مهم انټرول دی. په آینده سلایډونو کې به زه تاسو ته تشریح وکړم چې QT انټرول څه ته وایي، ولې مهم دی، PR انټرول څه ته وایي، ولې مهم دی. دې سره سره ځینې سیګمنټونه دي چې هغې کې PR سیګمنټ دی، تاسو په دې سلاید کې لیدلی شئ، او ST سیګمنټ دی چې په دې سلاید کې تاسې هم لیدلی شئ. ST سیګمنټ ډېر زیات مهم دی چې دا شروع کیږي د S ویو د خلاصون نه تر T ویو د شروع پورې.
په آینده سلایډونو کې به زه تاسو ته ووایم چې ایسټي سیګمنټ ولې مهم دی او باید ولې موږ کوم شیانو ته متوجه شو. د سره سره باید موږ ځینې وختونو په برخه کې هم معلومات ولرو چې مثال د پی ویو څومره وخت پورې وي، کیو آر اس کمپلیکس د څومره وخته پورې وي، پی آر انټرول د څومره وخته پورې وي، کیو ټي انټرول د څومره وخت پورې وي، د آر ویو چې د جګوالی باید څومره اوسیږي، د پی ویو جګوالی باید څومره اوسیږي، د اس ویو جګوالی او ټیټوالی څومره اوسیږي. دا ټولې مهمې خبرې دي، باید په دې باندې هم موږ ځان پوه کړو. نو په آینده سلایډونو کې به زه تاسو ته وایم چې د هرې ویو څومره وخت وي، څومره جګوالی اوسیږي، په نورمال باید څومره جګوالی اوسیږي او باید موږ کوم شیانو ته متوجه شو. د خپل د لیکچر شروع کولو نه مخکې زه یوه بله مهمه خبره چې زما غواړم چې تاسو ته ووایم هغه دا دی، باید د ای سی جي په کاغذ باندې موږ ځان پوه کړو چې د ای سی جي کاغذ کې د مختلفې خانې چې جوړې شوي دي د اهمیت څه شی ده، د هر یوې خانې وخت څومره دی او دا خانې باید موږ څنګه ولولو. که تاسو وګورئ په دې سلایډ کې ما تاسو ته یو ای سی جي سټرپس لاندې جوړ کړی دی او بیا د دې نه مې یوه غټه خانه اخیستې ده. دا یوه غټه خانه چې ده په دې کې تقریبا 15 وړې خانې دي. د دې غټې خانې وخت چې دی د ای سی جي په ګراف کې دا تقریبا 0.2 سکنډه وي او د یوې وړې خانې وخت چې دی په ای سی جي ګراف کې دا د 0.04 ثانیې وي. د دوی لوړوالی چې دی د غټې خانې ده تقریبا 5 ملي میټره دی چې هغه په ولټیج کې که موږ کوو نو دا تقریبا نصف یا نیم ملي وولټ دی. دا زه تاسو ته اوس سرسري ښیم ولې په آینده سلایډونو کې به کوم زه مختلفو مرضونو یا مختلفو ای سی جي باندې خبرې کوم بیا تاسې پوهېږئ چې دا څومره مهم دی د دې کاغذ په پېژندنه په دې کاغذ باندې ځان پوهول. باید موږ داسې شکل کې ای سی جي ولولو چې د اول سر نه شروع کړو تر آخر سره پورې هر یو شي ته باید موږ متوجه اوسېږو. که چېرته موږ ای سی جي یو قسمت لولو او بل قسمت ته ټوپ او د بل قسمت لولو بل قسمت ته ټوپ نو په دې اساس باندې موږ نشو کولی چې په ای سی جي باندې پوه شو. دلته یو مهم ټکی خلک وایي چې 7 موو یا 7 موو چې دی هغه ډېر زیات مهم دی چې هغه موږ سره کومک کوي چې ای سی جي موږ څنګه ولولو. دې د خاطر ما د ای سی جي لوست چې دی په دې مختلفو سټیپونو کې تاسو ته لیکلی دی. اول ټول نه مهم باید ای سی جي چې کله موږ لولو اول شی چې موږ باید وګورو باید ریټ ته وګورو. د هغې نه پس ته موږ وګورو چې د ای سی جي ریدم څه شی دی. هغې نه پس ته موږ باید وګورو چې پی ویو په کوم شکل کې ده. هغې نه پس ته باید په دې دا وګورو چې د پی آر انټرول تاسو ته ما ویلي چې پی آر انټرول نورمال دی، اوږدې دي، اوږد دی او که لنډ دی. هغې نه پس ته د ای سی جي اکسس چې دی باید هغه باندې موږ ځان پوه کړو. کیو آر اس کمپلیکس چې دی د هغې باندې موږ پوه د هغه ډیوریشن، د هغه امپلیچیوډ، د هغه جګوالی، د هغه ټیټوالی، د هغه پراخوالی په دې باندې ځان موږ پوه کړو. دې نه پس ته باید موږ د کیو ټي انټرول باندې ځان پوه کړو او دې نه پس ته چې د آخري برخه کې باید موږ وګورو چې کیو ویو نشته دی. که کیو ویو شته دی دا نورمال کیو ویو دی که دا ابنورمال کیو ویو ده. ایس ټي سیګمنټ وګورو چې ایس ټي سیګمنټ جګ دی که ټیټ دی او ټي ویوز وګورو که ټي ویو چې دا ټال لوړه ده او که ټي ویو چې دا فلیټ ده یا ډیپریس ده یا نیګیټیو ده. نو راځئ موږ خپل د ای سی جي تمرین په دې نه شروع کړو چې باید موږ ای سی جي څنګه ولولو. د ټولو نه مخکې د ای سی جي د لوست نه باید موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د ای سی جي د کوم مریض ده، د مریض نوم پې لیکل شوی دی، د مریض تاریخ تولد یا په هغه باندې شته دی. وګورو چې د ای سی جي په کوم تاریخ باندې شوې ده او دې نه پس ته موږ دا وګورو چې په دې ای سی جي کې موږ کولی شو چې لیډ 2 او وی 1 لانګ سټرپ شته دی که نه. همدې سره سره باید دې ته موږ متوجه اوسېږو چې دا 15 ملي میټره هوریزنټل او 10 ملي میټره ورټیکل د ولټیج کرایټیریا پوره کوي که نه. لکه څنګه ما تاسو ته مخکې ویلي وړوکې خانه چې د هغه 0.4 سکنډه ده او غټه خانه 0.2 سکنډه ده.
مونږ شروع د ریټ نه کوو. د ریټ د ECG کې د ریټ معلومولو دپاره دوه مهمې طریقې دي. ولې مونږ ریټ ګورو؟ اول شی دا دی باید په دې باندې مونږ پوه شو چې دا نورمال هارټ ریټ د دې مریض دی که نه. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهېږئ نورمال هارټ ریټ نورمال د زړه درزا د شپېتو نه نیولې تر 90 بیټ فی دقیقې باندې وي. دې سره سره موږ د ECG په کومک باندې کولی شو چې موږ ته معلومات وشي چې د مریض ته بریډیکارډیا یا د زړه رفتار یې د شپېتو نه کم دی معلوم کو، او په دې باندې هم موږ کولی شو چې د دې مریض که چېرته دې ته ټیکیکارډیا وي که د زړه درزا یې د 90 نه زیات وي هم موږ کولی شو چې د ECG په اساس باندې دا معلوم کو. د ریټ معلومولو لپاره دوه طریقې دي. اولنۍ طریقه ډېره اسانه ده. په دې طریقه کې موږ اول آر ویو معلومو او د هغې نه پس ته د هغې ته بله آر ویو معلومو. د دوو آر ویو په منځ کې موږ ګورو چې څومره غټې خانې دي. که چېرته د دوو آر ویو په منځ کې دوه خانې وي نو دا 300 تقسیمې 2 150 هارټ ریټ کېږي. که 3 خانې وي 300 تقسیمې 3 دا 10 د هارټ ریټ کېږي. او همداسې چې څومره زیاتېږي چې هر څومره غټې خانې وي هغه موږ په 300 باندې تقسیمو او د مریض د هارت ریټ موږ ته معلومیږي. دا طریقه ښه طریقه ده خصوصا په هغه مریضانو کې چې د هغې ECG د ساینس ریدم وي. په دې لاندینی باکس کې که تاسې وګورئ په دې کې بیا ما تشریح ورکړې ده. په دې کې تاسې ګورئ چې یوه غټه خانه 300 2 150 3 سل 4 15 5 شپېته او همداسې چې مخکې ځو تر 500 بیا لاندې پورې ځي. نو د دوو آر ویو په منځ کې چې هر څومره خانې وي د هغې په اساس باندې تاسې کولی شئ چې دا فارمول استعمال کړئ او د مریض د هارت ریټ معلوم کړئ. دویمه طریقه چې ده په هغې کې موږ کولی شو چې خصوصا هغه ECG چې کوم کې ریدم irregular وي لکه atrial fibrillation شو یا نور ریدمیا شلو په هغې کې موږ څنګه هارت ریټ معلوم کو. طریقه یې ډېره اسانه ده. یا موږ 10 غټې خانې شمارو او د 10 غټو خانو په منځ کې چې هر څومره آر ویوز وي هغې سره موږ په لسو کې ضرب ورکوو. راځئ چې وشمارو چې په دې کې څومره آر ویوز دي. که تاسې وګورئ په دې کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 په لسو کې 90 کېږي. د دې هارت ریټ چې دی دا 90 دی. دا طریقه موږ په ساینس ریزم کې هم استعمالولی شو او په ریدمیا کې هم موږ دا استعمالولی شو. په دې ECG کې اوس موږ ګورو چې څه رقم ته د زړه او د هارت ریټ کالکولیټ کړی دی. تاسې ګورئ په دې ECG کې راځئ چې په عملي شکل باندې وکړو. هغه دا دی تاسې موږ به اول وګورو چې 2 آر ویو کملته دي خصوصا هغه آر ویو چې د غټو خانو په غټو کرښو باندې راځي. تاسې که موږ دا مثال د 1 او د 2 والو د دوی په منځ کې د غټې خانې وشمارو نو دا 1 2 غټې خانې چې دي 300 تقسیمې 2 150 نو د دې مریض د هارت ریټ چې دی 150 دی. د هارت ریټ نه پس ته چې دی باید موږ په دې باندې پوه شو چې د ECG دی کې ریدم نورمال دی او که غیر نورمال دی. باید موږ په دې باندې ځان پوه شو چې ریدم ریګولر دی که irregular دی. ریدم irregular دی او په دې باندې ځان پوه کو چې دا ټیکي ریدمیا ده یا برډي ریدمیا ده. په دې باندې باید هم موږ ځان پوه کو چې د هر یو QRS کمپلیکس نه مخکې پی ویو شته دی که نه. د ټولو نه کامن ریدم چې وي هغه ساینس ریدم وي او د ټولو نه کامن ریدمیا چې هغه atrial fibrillation ده. نو راځئ په دې ECG کې موږ ګورو چې ریدم نورمال دی که غیر نورمال دی. ډېر اسانه طریقه ده لکه څنګه چې تاسې ته ما مخکې ویلې موږ په د ریدم معلومولو دپاره موږ اول کار دا کوو چې د 2 آر ویو په منځ کې یو فاصله معلومو. دا تاسې کولی شئ چې سپین کاغذ نه استفاده وکړئ او 2 آر ویو منځ کې
اندازه معلومه کوي او دا اندازه چې ده به تاسې د راتلونکي نورو آر ویو په منځ کې چې کومه فاصله ده هغې سره یې وګورئ چې دا یو شی ده او که فرق لري که چېرته یو شی وي دا ساینس ریدم ده که چېرته یو شی نه وي یوه غټه وي یو وړه وي نو په دې کې فرق دی دا irregular rhythm ده لکه څنګه چې تاسو ماته ویلي چې دوه آر ویو معلوموو د هغې نه پس یې موږ کوو دې نه پس ته موږ دا ګورو چې دا چې دا ریګولر ده مهم شی دا دی که چېرته موږ ته دا فاصله معلومه شو چې دا فاصله د دوو آر ویو په منځ کې د آینده نورو آر ویو په منځ کې فرق لري نو باید موږ پی ویو ته وګورو که چېرته پی ویو وو نو دا ساینس ریدمیا ساین دی که چېرته پی ویو نو نو دا ایټریل فیبریلیشن ساین دی په دې ECG کې تاسو کولی شئ چې بیا ما خپله فارموله هغه کړئ راځئ اول ګورو د لانګ سټریپس کې چې دا سټریپس 2 دی په دې کې موږ اول معلوموو چې د دوو آر ویو په منځ کې فاصله څومره ده دا یو آر دی دا بل آر دی دا موږ معلومه کړه دې نه پس همدا فاصله چې دی موږ دا ګورو چې دا راتلونکي نورو آر ویو منځ کې دا فاصله هم دومره ده که فرق لري نو که تاسې وګورئ دې کې فرق راغی بیا پکې فرق راغی بیا پکې فرق راغی بیا پکې فرق راغی نو دا موږ ته څه و چې دا ردم چې دی irregular دی دا ریګولر نه دی ځکه چې فاصله کې فرق لري دې نه پس موږ باید دې ته متوجه شو چې د دې کې پی ویو شته دی که نه که موږ وګورو د هر یو کیو آر اس کمپلیکس نه مخکې پی ویو موږ ته نه ښکاري پی ویو نشته دی نو دا څه شو اول دا ریدم irregular شلو دویم پی ویو پکې نشته دی دا د ایټریل فیبریلیشنز ECG ده